شپږمه برخه بنبست له 2019 میلادي څخه تر 2020 میلادي پورې. 19 څپرکی د ټرمپ وار. تقریبا 8 کاله وشول چې د امریکای اعلی سرقومندان د ملي تلویزیون لارې د خپلو سرتیرو مخکې ملت ته وینا واوروله او د افغانستان په اړه یې خپله نوې ستراتیژي ورته بیان کړه. اوس د 2019 میلادي د اګست په 21مه د ډونالډ ټرمپ نوبت و. عیناً لکه اوباما چې په ویسټ پوینټ کې راننوت، ټرمپ د کوم نهال ته د ورجینیا په فورټ میار کې راننوت او د تتو څراغونو په رڼا کې د هېواد د پوځیانو یوې هنري ډلې د رود پر جلالتمآب د موسیقۍ قطعه وغږوله. ټرمپ ورځې سره وروستلې، سترګې یې تنګې کړې او په جدي قیافه په سینمایي انداز ټیج ته وروخوت. بیا یې ټولو پوځیانو، هوایي، ځمکنیو او بحري ځواکونو او نورو حاضرینو ته د کېناستو او پاملرنې را جلبولو په پار لاس پورته وښوراوه. ټرمپ چې د متن ښودونکي دستګاه له مخې د خپلې وینا په اورولو پیل وکړ، نو ځینې خبرې او کرښې د اوباما د ویسټ پوینټ د وینا خبرو ته ورته ښکارېدې. د اوباما غوندې ټرمپ هم اعتراف او ادغام وکړ چې امریکایان له جګړې ستړي دي، خو بیا یې هم د اوباما پر پله پښه کېښوده او ویې ویل چې د افغانستان د جګړې تر غور لاندې نیولو وروسته ده پرېکړه کړې چې په افغانستان کې خپل نظامي حضور پراخ او دې هېواد ته نور سرتیري هم ولیږي. ټرمپ ویل چې افغان حکومت په خپلو پښو د درېدو لپاره نور هم لږ وخت او مرستې ته اړتیا لري. نوموړي د اوباما اصطلاح تقلید او تکرار کړه. ویې ویل زموږ ملاتړ به د سپین چک په معنا نه وي. ټرمپ زیاته کړه یو ځل بیا موږ دولت جوړونکي نه یو. نوموړي په خپله وینا کې پاکستان په دوه مخی پالیسۍ تورن کړ او ویې ویل چې که دغه هېواد د طالبانو ته د بنسټیزو له ورکولو لاس وانخیست، نو امریکا پر پاکستان خپلې مرستې قطع کړي. که څه هم امریکایان له داسې ژمنو سره آشنا وو، خو ټرمپ دغو ژمنو ته د جدیت او شدت وربښلو لپاره له نویو الفاظو او ادبیاتو ګټه واخیسته. نوموړي لوړه وکړه چې دغه 14 کلنه جګړه به یوازې تماموي نه بلکې ګټي به وي او هغه هم د تل لپاره. هغه وویل موږ ترهګر وژنو، زموږ سرتیري به د دوی پر خلاف تر هغې جنګیږي چې موږ بریالي شو. موږ د بري تر درشله جنګیږو، وروسته تر ننه به دا بریا روښانه او واضح تعریف ولري. د ټرمپ له لافو ډکې ژمنې د افغانستان په اړه د نوموړي د دریځ د 180 درجې تغییر څرګندوي کوله. دغه د زیاتو جایدادونو خان او د مشهورې ټلویزیوني خپرونې ستوری په 2014 میلادي کې ولسمشریزو ټاکنو ته تر درېدو مخکې پر اوباما باندې نیوکې وکړې چې له افغانستان څخه سرتیري نه راوباسي او د افغانستان جګړه یې ډېره ګرانه وبلله. نوموړي د خپل شعار مطابق چې ویلي به یې امریکا یو ځل بیا عظیم هېواده کړه، د مرستو په چوکاټ کې په نورو هېوادونو کې دولت جوړونه وغندله. ټرمپ په 2011 میلادي پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان په بشپړ توګه ضایع ده، وخت بیرته د راستنېدو دی. نوموړي په 2013 میلادي کې یو بل ټویټ وکړ موږ په افغانستان کې خورا زیات وینې او زیرمې ضایع کړي، د هغوی حکومت ذره هم منندوی نه دی، راځئ چې ترې راووځو. په 2015 میلادي کې یې په یوه بل ټویټ کې وویل یوه ځانمرګي بریدګر په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووژل، زموږ رهبران به کله هوښیارېږي، موږ یې قصابۍ ته رهبري کړي یو. خو کله چې ټرمپ د 2019 میلادي په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د اول دفتر ته لاړ، نو د خپلو ټویټونو خلاف یې مقاومت پیل کړ. د ټرمپ کابینې او د پینټاګون لوړپوړو چارواکو ورته وویل چې له افغانستان څخه ناڅاپي خروج به فاجعه وزېږوي. که چیرې د افغانستان حکومت سقوط وکړي یا د جګړې لمبې د پاکستان لمنې ته ورسیږي، نو پړه به یې ټوله پر ده وي. دوی له ټرمپ نه غوښتنه وکړه چې لومړی د جګړې ستراتیژي بیا ځلې وګوري او د ټولو عواقبو تر سنجولو وروسته د اقدام وکړي. ټرمپ ومنله، خو د نور او تیرو ولسمشرانو خلاف نوموړي نظامي جنرالانو ته ذره احترام نه درلود او د جګړې د ستراتیژۍ د جزئیاتو لپاره یې هم حوصله نه درلوده. تر ټولو مهمه دا چې ټرمپ ضعیفي او د ماتېدو خبرې نه منلې. د نوموړي د دفاع وزیر جیمز ماټیس د یوې غم لړلې غلطۍ مرتکب شو چې کله یې د سنا د وسلوالو فعالیتونو کمیټې ته د جون په میاشت کې ضعیفې خبرې وکړې او ورته ویې ویل چې اوس په افغانستان کې زموږ د بریا چانس نه ښکاري. لوی درستیز جنرال جوزف ډونفورد هم ورته تېروتنه وکړه او 4 ورځې وروسته یې د واشنګټن د ملي مطبوعاتو په مرکز کې اعتراف وکړ چې افغانستان په کوم ځای کې چې باید وای نه دی. په فورټ مایار کې د ټرمپ تر وینا یوه میاشت وروسته ماټیس د امریکا او ناټو د ائتلاف په تړاو د یوه ژور او اړین بحث لپاره ولسمشر ټرمپ پینټاګون ته رادعوت کړ. ماټیس او د مشترک ستاد چارواکو غوښتل چې د پینټاګون د زیرمې په نوم خونه کې چې د پینټاګون د مهمو او اړینو بحثونو خونه او هغه ځای دی چې د مارین ځواکونو مشران، د ملي ګارډ کسان او نور پوځي چارواکي پکې راغونډېږي او پر حساسو موضوعاتو بحث کوي. ټرمپ ته د افغانستان د جګړې په تړاو لنډ راپور او معلومات ورکړي.
مارټیس او ډونفورد فکر کاوه چې ټرمپ به د زیرمې د خونې او د اوږدو انتیکو دهلیزونو چې د 1950 میلادي کلونو د جنرالانو روغني نقاشۍ پکې جوړې شوې وي د وقار او دبدبې په لیدو متاثره شي. دوی فکر کاوه چې د اوباما غوندې به ټرمپ هم چې هیڅکله یې په نظام کې خدمت نه و کړی له دغه تاریخي او متین محیط څخه په متاثره کېدو د جنرالانو خبره ومني او د افغانستان او نورې نړۍ د جګړو په اړه به له دوی سره هم نظره شي. ټرمپ دعوت ومانه خو ډیر زر د جنرالانو له لیکچره ستړی شو. په ځانګړې توګه کله چې مارټیس او ډونفورد د افغانستان په اړه بحث پیل کړ، ټرمپ د افغانستان جګړه بایلل کېدونکې جګړه وګڼله او په کابل کې د دغه جګړې د مشر جنرال جان نیکولسن په اړه یې وویل، زه فکر کوم هغه د دې جګړې په ګټلو ذره هم نه پوهیږي. د دغې ناستې د یوه روایت پر اساس چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د خبریالانو غلیب روکر او کارول لیونین له خوا شوی، ټرمپ د ناستې جنرالانو ته وویل، زه غواړم دا جګړه وګټم. همدارنګه ټرمپ دغو جنرالانو ته وویل چې تاسو یوه ډله احمقان او ماشومان یې او بس. د ټرمپ چلن او خبرو مارټیس، ډونفورد او نور ستر نظامي چارواکي حق حیران کړل. د دې نظامیانو ټول عمر یا د ژوند ډیره ستره برخه په جګړو او ډګر کې تیره شوې وه او له دوی سره دا ویره پیدا شوه چې ټرمپ ښایي د ستراتیژۍ تر بیا کتنې مخکې له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار امسی ماسټر هم د مارټیس ډونفورد غوندې فکر کاوه چې د افغانستان جګړه له خپل اصلي مسیره ډیره منحرفه شوې. نوموړي په دې برخه کې اوباما پر ګاڼه ویلي چې پوځیان یې په ډیره چټکۍ سره له افغانستانه راویستل. امسی ماسټر له دې نظریې سره موافق و چې افغانستان ته باید څو زره پوځیان بیرته ولیږل شي او دغه شمېر نامعین او نامشخص پرېښودل شي. که څه هم دغه پلان 45 بیلیونه ډالره کلنی لګښت درلود، خو نوموړي ویل چې د افغانستان د حکومت ساتل په همدومره لګښت ارزي. د افغانستان امنیتي ځواکونو له پخوا څخه د جګړې زیاتره مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی و او په تیرو 12 میاشتو کې یوازې 20 امریکایي سرتیري په جګړه کې وژل شوي وو چې دا د تیرو کلونو د مرګ ژوبلو په پرتله ډیر کم و. امسی ماسټر، مارټیس او ډونفورد د ټرمپ د راضي کولو لپاره مجبور و چې له حوصلې او احتیاطه کار واخلي. د زیرمې د خونې تر بحث وروسته امسی ټانګ یوه بله د لوړې کچې امنیتي ناسته په پام کې ونیوله چې د 2018 میلادي د اګست په 13 بعد د ډیویډ په کمپ کې چې د ولسمشر د تفریح او امرمځای حیثیت یې درلود ترسره کېده او د افغانستان د جنګي ستراتیژۍ د بیا کتنې پایلې به له ولسمشر سره شریکېدې. تر ناستې وړاندې امسی ماسټر خپله نښه وویشته او ټرمپ ته یې خبرداری ورکړ چې که نوموړی د مشورو پر ځای پر خپلو ټویټونو اتکا وکړي او له افغانستان څخه ټول ځواکونه وباسي، نو د القاعده ډله به بیرته افغانستان ته راوګرځي او پر امریکا به برید وکړي. امسی ماسټر په خپلو خبرو کې دا مسئله هم وشیندله چې په افغانستان کې تر 100 زیاتې ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو په حقیقت کې بیا القاعده په افغانستان کې ډېره ضعیفه شوې وه او نورې تروریستي ډلې هم محدودې وې. خو امسی ماسټر پوهیده چې دا خبرې به ځکه ټرمپ ته قناعت ورکړي چې هیڅ ولسمشر هم نه غواړي چې د ده له امله پر امریکا د 9/11 بریدونو تکرار شي. په ډیوډ کیمپ کې جنرالانو ټرمپ ته وویل چې دوی په افغانستان کې له بندبست څخه د تیریدو لپاره نورو سرتیرو او بشري ځواک ته اړتیا لري، خو دوی د سرتیرو دا ځل لیږدل د اوباما د نظامي عروج له پریکړې سره متفاوت وګڼل. دوی ورته وویل چې تیر ځل د اوباما تیروتنه دا وه چې د لیږل شویو پوځیانو لپاره یې محدود مهالویش وټاکه او طالبانو هم د دغه مهالویش تر تمامېدو پورې منتظر پاتې شول چې د امریکې تر وتلو وروسته خپل زور وازمایي. د دوی د خبرو معنا دا وه چې ټرمپ ته ووایي چې ته اوباما غوندې مه کېږه او په جګړه کې دښمن ته خپل ځان مه بیانوه. د اوباما غیبت په ټرمپ کې لکه د ګلاب بوی داسې خوږ لګېده، نو همدا و چې ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږلو سره موافقه وکړه. د له دې سره هم موافقه وښوده چې د سرتیرو دغه اعزام به تر نامعلومې مودې وي. 3 ورځې وروسته ټرمپ په فورټ مایار کې د خپلې وینا پر مهال د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي بیان کړه، خو په دې اړه یې خپل شک او بې باوري هم په صراحت سره بیان کړه. نوموړي وویل، زما لومړۍ رضا دا وه چې سرتیري راوباسم او له تاریخي پلوه زه په خپله رضا دا کار خوښ وم. هغه زیاته کړه، خو اوس په هر حال دغه ستونزه به حل کیږي، زه د ستونزو حل کوونکی یم او په پای کې به بری زموږ وي. ټرمپ د دې یادونه هم وکړه چې د هغه اداره به د اوباما له ادارې څخه د دغه جګړې په رهبرۍ کې توپیر ولري، یا په بل عبارت د ټرمپ اداره به نور هم مرموزه او له رازونو ډکه وي. نوموړي وویل، زه نه غواړم د سرتیرو شمیر او د راتلونکي نظامي فعالیتونو په اړه غلنې وغږیږم. ټرمپ د اضافي سرتیرو د لیږلو د پریکړې جزئیات د سیاسي راز په توګه له ځان سره وساتل، که څه هم یوه چارواکي د لیږل کېدونکو سرتیرو شمیر افشا کړی و او ویلي و چې
3900 اضافي سرتیري په افغانستان ته اعزام شي. ولسمشر د جزئیاتو نه شریکول د سیاسي تکتیک او د دښمن د غافلولو په موخه توجیه کړل، خو دغې پټکارۍ یوه بله موخه هم لرله او هغه د امریکې د ملت ړوند ساتل و. دغه لږ څرګند جنګ به د خلکو لږه توجه ځان ته راجلبوي او په دې سره به نیوکې کمې کیږي، حتی که دغه جګړه نور هم منحرفه شي. پنټاګون له دې فرصته ګټه پورته کړه او په 3 میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,000 ته ورساوه. د اضافي سرتیرو شمیر ته د راز او اخفا د جامو له ور اغوستلو پرته د ټرمپ د ادارې چارواکي د دغې نوې ستراتیژۍ او د اوباما د وخت ستراتیژۍ ترمنځ د توپیرونو له بیانولو عاجز وه. د سنا د وسلوالو فعالیتونو کمیټې په احضاري ناسته کې په راڅرګندېدو سره میټاس د افغانستان په اړه د امریکې نوې جنګي ستراتیژۍ ونوموله. ده وویل چې دغه مخففات د سنا د وسلوالو فعالیتونو کمیټې په احضاري ناسته کې په راڅرګندېدو سره میټاس د افغانستان په اړه د امریکې نوې جنګي ستراتیژي S-M4 ونوموله. ده وویل چې دغه مخففات د منطقي کولو، منصف او منظم کولو، مستحکمولو او منطبق کولو چې له ساتنې سره یوځای وي په معنا ده. خو د ستراتیژۍ جزئیات دومره کم و چې میټاس او نورو امریکایي چارواکو یې د بیا تکرارولو ډډه وکړه. داسې ښکارېده چې نظامي جنرالان باید تر هغې چې ټرمپ ولسمشر وي د دغې ستراتیژۍ د اغېزناکۍ او بریا په تړاو ډېر ځواکمن او لوړ وغږېږي، حتی که د لافو د ویشتلو په معنا هم وي. د 2018 میلادي د نومبر په 20 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي جنګي مشر جنرال نیکولسن چې ټرمپ د پنټاګون د ټانک یا زیرمې په خونه کې ترټلی و هم و، په ډیر اعتماد سره په کابل کې یوې خبري ناسته وویل چې طالبان وخت او فرصت له لاسه ورکوي. نوموړي وویل دښمنانو ته زموږ پیغام دا دی چې تاسو دغه جګړه نشئ ګټلی، همدا وخت دی چې وسلې پر ځمکه کېږدئ. هغه په نظامي قاطع او لوړ لحن وویل او که بیا هم نه منئ نو له نامعلوم برخلیک یا مرګ سره به مخ شئ، نور تاسو پوهیږئ او انتخاب مو. 8 ورځې وروسته نیکولسن یوه بله خبري ناسته جوړه کړه چې په هغې کې یې د ټرمپ د نوې جنګي ستراتیژۍ ستاینه وکړه او هغه یې په بنسټیزه توګه متفاوته او د لوبې بدلونکې وګڼله. همدغه نیکولسن څه موده وړاندې د افغانستان جګړه په بندبست کې نغښتلې وګڼله، خو دلته یې وویل چې اوس داسې نه ده. هغه وویل ولسمشر زموږ د ګټلو په نیت کې هیڅ خنډ او شک نه دی پرېښی. هغه زیاته کړه موږ به تر هغو دلته یو چې موخه مو پوره شي، موږ د بریا د منزل په لور روان یو. اوباما په افغانستان کې پر نظامی او جنگي اقداماتو ځینې محدودیتونه وضع کړي وو، مثلا له تروریزم ضد عملیاتو، دفاعي حالاتو او افغان حکومت ته د جدي ګواښ له پېښېدو پرته به امریکایي ځواکونه ځانونه په جګړه کې نه ښکېلوي. د اوباما د دورې تر پایه پورې امریکایي جنگي الوتکو په متوسط ډول په یوه میاشت کې تر 10 کمې بمباري او میزایلې حملې کولې، خو د پنټاګون په غوښتنه ټرمپ دغه محدودیتونه له منځه یوړل او هوایي بریدونو ته یې نوی وحشتناک شدت ورکړ. په 2018 میلادي کې امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه 2 برابره کړل او له هوا څخه د چاودېدونکو توکو راغورځېدل یې تر 3 برابره هم زیات کړل. وروسته دغه ګراف نور هم پورته ولاړ. په 2018 میلادي کې د امریکایي جنگي الوتکو 2300 2 بمونه او میزایل چې د جګړې د ټولو تیرو کلونو په پرتله 3 برابره زیات وکارول. په 2019 میلادي او 2020 میلادي کې دا شمېر نور هم زیات شو، په داسې حال کې چې د امریکې د ملت له سترګو څخه د افغانستان جګړه پناه کړای شوې وه. په دغه هېواد کې د تاوتریخوالي کچه، مرګ او د ملکي وګړو تلفات خورا زیات شوي وو. د ټرمپ د دورې په لومړیو 3 کلونو کې د یوې احصایې پر بنسټ چې د برون پوهنتون لخوا ترسره شوې وه، د امریکې او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې هر کال 1140 ملکي وګړي وژل کېدل چې دا شمېر د تېرې لسیزې د اوسط په پرتله 2 برابره وه. له یوې خوا ټرمپ تمه لرله چې هوایي بریدونه به د طالبانو پر رهبرانو فشار راوړي چې د خبرو اترو لپاره حاضر شي. له بل لوري دا بې رحمه دریځ د ټرمپ د ولسمشرۍ له اسلوب سره همرنګه او سازګار و. د 2018 میلادي په اپریل کې د امریکې هوایي ځواکونو 1600 پونډه بم چې د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه تر ټولو غټ کارول شوی بم و، په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت پر پټنځایونو وغورځول شو. د پنټاګون مشرانو دغه 10 فوټه اوږد بم د سترې توپخانې یا هوایي چاودنې په نوم یاد کړ، خو د نورو نظامیانو او خلکو ترمنځ د بمونو په مور مشهور شو. د امریکې نظامي چارواکو ادعا وکړه چې د دغه بم غورځونې په پایله کې د اسلامي دولت ډیر زیات جنګیالي وژل شوي. دغه عظیم بم کارول د نړۍ د رسنیو پام ځان ته راواړاوه. ټرمپ په ډیر ویاړ دغه برید یو بل خورا
زیات بریالی ماموریت وګاڼه او ویل چې دغه بم د څرګنده کړه چې د اداره تر اوباما دغه جګړه په ښه توګه اداره کوي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که تاسو په تیرو 8 اونیو کې د ترسره شوي کارونو اغیز د تیرو 8 کلونو له کارونو سره پرتله کړئ نو پوه به شئ چې څومره زیات توپیر لري. خو دغه چاودنه داسې ښکارېده چې د یوې ورځې خبرونه وو او پر جګړه یې کوم بنسټیز اغیز ونه کړ. پینټاګون د ټرمپ په دوره کې بیا کوم ځای د بمونو مور ونه غورځوله. د بمونو د غورځولو له نمایش هاخوا د امریکې نظامي چارواکو د جګړې د سولېدو او له لاسه وتلو په هکله منفي خبرونه تل په څیر سانسورول او نه یې خپرول. د 2018 میلادي په سپټمبر کې پینټاګون د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د شمیرو خپرول ودرول او ویل چې تر دې وروسته به دغه شمیرې یوازې هغه وخت خپروي چې افغان حکومت غوښتنه ترې وکړي. رښتیا دا و چې افغان حکومت هم د خپلو امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیرې له خپرېدو وروسته ځکه د دغو شمیرو اندازه دومره لوړه وه چې پر ټولو امنیتي ځواکونو یې منفي اغیز کولی شو او د دوی مورال ته یې ضربه رسوله. ځکه تر هغه وخته د جګړې په لومړیو کې افغان امنیتي ځواکونه جنګېدل او د امریکي پوځیانو او ناټو دغه مسؤلیت د دوی پر اوږه ور اچولی و. د ځینو شمیرو او اټکلونو پر بنسټ هره ورځ په افغانستان کې له 10 تر 40 افغان سرتیر وژل کېدل. له بل لوري د دښمن په جلب او جذب کې زیاتوالی راغلی و. د امریکې د نظامي چارواکو په اټکل تر 2013 میلادي پورې د طالبانو د جنګیالیو شمیر تر 80,000 ورسېد چې په خوا دغه شمیر د 25,000 په شاوخوا کې و. د امریکي پوځ د هغو شمیرونو او احصایو په کم ارزښته بیانولو پیل وکړ چې پخوا دوی خپل ارزښت ورکاوه او اعلانولی یې. څو کاله یې په متواتر او دقیق شکل د افغانستان د هغې خاورې سلنه خپروله چې د حکومت په اختیار کې به وه او په دې برخه کې د خلکو او نفوذ تراکم ځانګړی ارزښت درلود. جنرال نیکولسن دغه عامل داسې فکټور ګاڼه چې د پاڅون ضد جګړې په اړه ډېر څه راته ویلی شي. نوموړي د 2018 میلادي د نومبر په 2 پرلپسې خبري غونډو کې وویل چې د افغانستان 40% خاوره د حکومت تر لاس لاندې ده، 12% د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او پاتې نور 4% د دواړو غاړو ترمنځ د تقابل او جګړو سیمې دي. نوموړي وویل چې جګړه له کږلېچ اوښتې او دا چې په راتلونکي یوه کال کې به خپل حاکمیت پر 80% نفوذ حاکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سره به افغان حکومت په اکثریت نفوذ حاکمیت قایم کړي او دښمن به د انزوا په طرف یوسي. خو داسې هیڅ هم ونه شول او افغان حکومت نه یوازې د خپل حاکمیت مساحت زیات نه کړ، د ځینو موندنو پر بنسټ یې نور هم له لاسه ورکړ. دغه وضعیت ته په کتو د امریکي نظامیانو پر خاورې او نفوذ د حاکمیت سلنه نامطلوبه وګڼله او تر 2013 میلادي پورې یې دغه موضوع په بشپړه توګه پرېښوده. د 2013 په جولای کې په یوه خبري کنفرانس کې نیکولسن د حاکمیت سلنه نامرتبه وګڼله. که څه هم 8 میاشتې وړاندې یې د هغې پر ارزښت ډېر ټینګار کاوه. هغه وویل چې د امریکې پوځ خپله پاملرنه یوازې بل محتویل او فکټور ته واړوله او هغه د سولې خبرو ته د طالبانو تمایل دی. هغه وویل که څه هم دا هغه فکټور نه دی چې موږ یو کال وړاندې ورباندې غږېدو. هغه زیاته کړه دا ښایي تر هغو ټولو متحولینو ډېر اغېزناک وي چې موږ په دودیزه بڼه پخوا په پام کې لرل. ځینو شواهدو دا په ډاګه کوله چې د امریکایي پر شدیدو او سختو بمباریو سربیره هم طالبان په جګړه کې برلاسي دي. د 2013 میلادي په جون میاشت کې تر 3 ورځني اوربند وروسته طالبانو د اشرف غني د اوربند غځولو غوښتنه رد کړه. د اګست په میاشت کې طالبانو د لنډې مودې لپاره د غزني ښار ونیو او په فاریاب او بغلان کې هم د حکومتي ځواکونو ځینې سیمې او مرکزونه تر ولکې لاندې راوستل. په جون میاشت کې چې کله د سنا د وسلوالو فعالیتونو کمیټې د ټرمپ لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره نوي معرفي شوي جنګي مشر سکاټ میلر د خپلې نوې دندې د تاییدوي د وینا لپاره اظهار کړ، نو د هغه څرګندونې د ټرمپ د ادارې لپاره بیا د شرم لامل شوې. میلر چې میډال لرونکی کمانډوي افسر او په سومالیا، بوسنیا او عراق کې د ګډو ځانګړو ځواکونو د واحد مشر هم تیر شوی و، له هغو لومړنیو امریکایي سرتیرو څخه و چې د 9/11 وروسته افغانستان ته راغلل. میلر د سنا کمیټې ته په وینا کې په افغانستان کې د وروستیو منفي تحولاتو اغیز کم او محدود وښود او د خپلو پخوانیو جنرالانو غوندې یې د افغانستان راتلونکي ته د خوشبین لید په لرلو سره وویل په وروستیو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په دې وخت کې د ماساچوسټ یوې ډیموکراتیکې وکیلې الیزابت اوران له میلر څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې میلر یې په ځوابولو کې لار ورکی شو. هغې ورته وویل چې دا څو کاله د افغانستان په اړه غنچه خواږه خبرونه اورئ او هغه جنګي مشر همدا ورته وایي چې پرمختګ شوی دی. هغې د بیلګې په توګه په 2013 میلادي کې د یوه جنرال خبرې رانقل کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه یې کړې وي او ویلي و چې د جګړې د اوښتون ټکی را رسېدلی.
وران وویل جنرال میلر موږ دومره د اوښتون ټکي او دومره د جګړې کږلېچونه ووهل، داسې ښکاري چې د افغانستان جګړه د دایرې غوندې ده چې دومره د اوښتون ټکي او کږلېچونه پکې تکرارېږي. هغې زیاته کړه نو زما پوښتنه دا ده چې ته به هم د دغې جګړې د نورو جنرالانو غوندې د یوه کږلېچ وهلو ته راغلی وې. تر 18 کاله له کږلېچونو وروسته به ته لږ څه داسې متفاوت کار وکړې چې دغه جګړه وګټلی شي. د عسکر غوندې راګیر میلر د یوه منسجم او منطقي ځواب په ویلو کې پاتې راغی. هغه وویل وکیل صاحبې لومړی خو ته هر څه مخکې زه منم چې دا 18 کاله څنګه وه. هغه زیاته کړه زه نشم کولی چې د بریا تضمین او مهالویش درکړم. څومره چې زه پوهیږم دغه موقف یا وړاندیز ته راتلل د اوښتون ټکی دی، مګر دا چې یو څه ناڅاپي واقع شي. میلر د خپل میز کیڼې خواته مخ واړاوه او یو دویم بریدمن ته یې چې د افغانستان د جګړې د پیلېدو په وخت کې کوچنی و او تازه یې په خاپوړلو پیل کړی و وکتل. دا دویم بریدمن اوسټین او د میلر زوی و. میلر خپل زوی ته تر کتلو وروسته زیاته کړه دغه ځوان کس چې زما څنګ ته ناست دی، ما هېڅکله هم فکر نه کاوه چې دغه جګړه به دومره اوږدېږي او زه به چې د جګړې د پیلېدو په وخت کې زما د زوی هومره وم دومره پکې ښکېل کېږم چې زوی به مې زما سویې ته رسېږي او زه به د هغه ټولې جګړې مشر ټاکل کېږم. د ټرمپ د بشپړې بریا له ژمنو او د بري تر درشله د جنګېدو له شعارونو سره میلر او نور امریکایي جنرالان تل په دې هڅه کې وو چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته راولي. که څه هم په دې برخه کې د طالبانو لیوالتیا کمه وه، خو امریکایي جنرالانو بیا هم د تل په څېر خپلې ویناوې او خبرونه په خوشبینو خوشبوګانو معطر وساتل. د 2013 میلادي په جولای کې د امریکې د مرکز کمانډو مشر جنرال جوزف ووټل د کابل د لیدنې پر وخت وویل چې تیر 3 ورځني اوربند د سولې لپاره د هیلو زړي کرلي وه. هغه وویل اوربند دا په ډاګه کړه چې سوله د ټولو هیله ده، نه یوازې د افغان ولس بلکې د دواړو جنګېدونکو غاړو هم. هغه زیاته کړه زه فکر کوم چې په افغانستان کې زموږ هڅې ورو ورو رنګ راوړي. په سپټمبر کې ماټیس هم په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې هغه د سولې خبرو ته د طالبانو راضي کېدو ته زیات هیلهمند دی. هغه زیاته کړه ډیر وخت وروسته زموږ د بیا پخلاینې هڅو یو څه رنګ راوړی. هغه همدارنګه وویل هر څه پر سم مسیر روان دي، خو طالبانو د امریکایانو د دغو ادعاو بېمعناتوب او پوچتیا په خپلو بریدونو او حملو سره بیا چوتوله. د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د جنگي مشر په توګه تر ټاکل کېدو څو اونۍ وروسته جنرال میلر کندهار ته ولاړ چې هلته د کندهار د ولایت په مقام کې له قومي مشرانو سره وګوري. کله چې ماسپښین ناوخته دغه ناسته پای ته ورسېده، میلر او پلاوي د باندې راووتل او له خپلو کوربه افغانانو او مشرانو سره تر خدایمننې وروسته د هغه هلیکوپټر په طرف روانېده چې دته منتظر و. مخکې تر دې چې روان چې یو افغان سرتیری چې انار یې امریکایانو ته د ډالۍ په توګه روان کړي وه، انار وغورځول، په غاړه کې پروت کلشنکوف یې سم کړ او ډزې یې پیل کړې. دغه سخت زړي سرتیري په خپلو ډزونو سره جنګ سالار او هغه وخت د کندهار د پولیسو قمندان جنرال عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمهیب ووژل. دغه ډزو په پایله کې د کندهار والي زلمی وساس چې د جنرال میلر تر څنګ روان و هم ټپي شو. میلر په داسې حال کې چې اوزان یې یو طرف ته کاوه د خپل کمربند توپانچه راویستله، خو بریدګر په څو ثانیو کې د نور ساتونکو لخوا وویشتل شو. دغه فاجعه امنیتي کمزوري او نقص په ټول هیواد کې د حیرت څپې خپرې کړې او د امریکې او افغانستان اړیکو ته یې ګواښ پې کړ. د افغان حکومت په لټونو وروسته وښوده چې برید کوونکی په داسې توګه چې مخینه یې نه وه کتل شوې 2 میاشتې وړاندې کندهار د والي ساتونکی ګمارل شوی و. طالبانو سم د لاسه د پیکې مسؤلیت پر غاړه واخیست او د ثبوت په توګه یې په ویډیو خپره کړه چې په هغې کې برید کوونکی ښکارېده چې پاکستان په یو کمپ کې روزل کېده. طالب چارواکو وویل چې د برید لومړنۍ موخه د جنرال رازق وژل و، خو وروسته چې د جنرال میلر له راتګ خبر شول نو بریدګر ته د جنرال میلر د وژلو امر هم شوی و. د امریکي مقاماتو د میلر په نښه کېدل رد کړل او ویې ویل چې هغه یوازې د افغان حکومت د دوو لوري ترمنځ په خپل مخزي نښته کې راګیر شوی و، خو دوی په دغه برید کې د یوه بل امریکایي لوړپوړي برید جنرال جیفري سمایلي چې په ختیځ افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنګي مشر و د ټپي کېدو خبره پټه کړه. خو وروسته تر هغې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دغه خبر افشا کړ، 3 ورځې وروسته واشنګټن ته د هغه د ټپي کېدو خبر ورکړ.